هیله پوره نه شوه ارمان خاورې شو. هیله پوره نه شوه ارمان خاورې شو. وینې تویېږي د ګلاب له سترګو. عالم شهید شو ټول عالم یتیم شو. اوښکې بهیږي د محراب له سترګو. منبر سلګۍ کړي د امام په فراق. منبر سلګۍ کړي د امام په فراق. درسګاه هم چیغې کړي جومات وژړل. د مرګ اواز یې زړه ایستونکی و ډېر. ورپسې ګرد مخلوقات وژړل. شولو یتیم ټکي په ټکي ژاړي. اوښکې تویېږي د کتاب له سترګو. عرشي عظیم ورسره هم ژړلي. عرشي عظیم ورسره هم ژړلي چې لاندې ځمکه پاس اسمان ژړلي. ستوري سپوږمۍ د شپې خفه غوندې وو. ورسره ټول افغانستان ژړلي چې جنتي چهره بیا خاورو یوړه. اوښکې تویېږي د آفتاب له سترګو. د علم بله ډیوه هم تیاره شوه. د علم بله ډیوه هم تیاره شوه. بیا لوی استاد د مدرسې تللی دی. نن مو یې غږ د اذان وانه اورېدو. ستر مؤذن مو له حجرې تللی دی. هم کتابونه یتیمان پاتې شول. اوښکې تویېږي د هر باب له سترګو. د لوی مسجد خواته ورغلې لاره. د لوی مسجد خواته ورغلې لاره. نور به بیا سپین مخ ته سلام ونه کړي. مسجد به هم ها سترګې ونه ویني. بیا به دیدن د خپل امام ونه کړي. د شیخ فراق د شفق نور نیولی. اوښکې تویېږي د شهاب له سترګو. د اوښکو ډکې سترګې نه وچېږي. د اوښکو ډکې سترګې نه وچېږي. بیا دې محرومې د یو چا له دیدن. د زړه زخمونه راویښ شوي دي بیا. اوس یې مړ شوی د دنیا له دیدن. د محبت هیله شوه نیمګړې پاته. تویوي اوښکې ښې بېتاب له سترګو. تویوي اوښکې ښې بېتاب له سترګو.